السلام علیکم ورحمۃ الله دا ویډیو مین سټریم میډیا او سوشل میډیا د پاره دی لکه څنګه په ټلویزیون میں ته ड्रामा یا فلم ګوري اور आगे की कचुक रिगर्ट्स की नुलान इंतबार अच्छी से तमाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है बिल्कुल अंदागा है कचुक सीट बेल्ट ना बगैर ड्राइविंग की या फोन इस्तेमाल पर ड्राइविंग दौरान की या बल से गलत कार की नो आगे की लांदे इंतबा पकार दे सीट बेल्ट ना बगैर ड्राइव कवन देता जिंदगी د पर नुकसान दे दी زه خبره ځکه کوم چې د ریاض میمن صاحب له یو ویډیو ما اوس ولیدله پوه شوې موټروي پولیس افیسر دی چې هر 6 منټ کې په پاکستان کې اکسیډنټ د وجې نه یو کاس مړیږي 1122 نه تاسو کو کنه لاړ شو هسپتالونو نه تاسو کو نو چې کله دوره خلک اکسیډنټ د وجې نه مړیږي نو موته پکار دی چې مو ټریفیک رولز ریګولیشن احترام وکړو او د دې پهلوونو کې څوره مونږ کوشش کیږي چې مو یو ٹھیک شولو هغه نه علاوه د سوشل میډیا مول کوم کسان دي لکه طارق پټان صاحب دی ماشاءالله علی ژوند لاره یوسف جان لالا دی هغه نه علاوه کوم د نور ډیر تکړه کسان دي هغه ته په کار دي چې ټریفیک رولز ریګولیشن په اړه کې خبري وکي او کوم د مو لوګران دي هغه اکثر ګورم په روډ باندې لګیوي پوه ډرایوینګ کوي ریکارډینګ کوي یې سیټ بیلټ نه وی چولای نو مو بچی تاسو ګوري پوه تاسو نه امپریس دي پوه نو تاسو یو پوزټیو میسج ورکو صحیح دی خپلان چې کوم د ټریفیک قانون احترام کو اور هغه نه علاوه خلکو ته دي نه یو چې د سیټ بیلټ نه بغیر کوم د ډرایو کوون ټیک نه دی یا فون استعمالول یا ریکارډینګ کول په ډرایوینګ دوران کې دا ټیک شي نه دی صحیح دی راڅو اټول په ځای شو اور د ټریفیک قوانینو خپل احترام کو نور ته وخیو چې د مو خلک زیات نه زیات کوم د اکسیډنټونو بچ شي پوښوي مرګونو نه بچ شي اور زخمی کېدو نه بچ شي د سی ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوم نه آباد اوسو